سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. دوستانو نن زه تاسو ته داسې یو څه ښایم، یعنی د لاټین ماما په شان او همدارنګه په یو تصویر باندې څنګه موږ خبرې کولی شو. نو دوستانو په لومړیو کې هیله کوم ستاسو په سبسکرایب باندې هیڅ نه کیږي. که زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی معراج خان ټیکنیکل، نو هیله کوم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل همدا اوس ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو ستاسو به لاړ شئ، نو ویډیو شروع کوو. ویډیو زیاته نه اوږدوو، لومړی به لاړ شئ سپیک پیک په نامه پروګرام چې کوم دی دا به ډاونلوډ کړئ. دغه کوم پروګرام چې دی دا به له ځان سره ډاونلوډ کړئ. دا مو چې کله له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړو په دې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو زه تیار راغلی یم دلته. ما تیار چې دی سلامونه او نیکې هیلې مې قبولې کړئ ګرانو دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ. ما تیار سلامونه او نیکې هیلې کړي دي. ما چې تیار خبرې سب کړي دي، په دې کې همدا اپشن دا دی، دلته اول دلته اواز کلیک وي. نو دوستانو تاسو ته مهم خبره دا ده چې را به شئ دلته به کلیک وکړئ. چې کله مو دلته کلیک وکړو، ګوره زه کلیک کوم. په دې کې ډېر زیات خوندور اپشن دا دی، دلته ما وګورئ کلیک مې وکړ. دلته مو چې کله کلیک وکړو مرۍ مې لږه خرابه ده. په دې کې مختلف اوازونه دي، د چا اواز دې خوښ وي، مثلا دا خوښ دی. اوس بل اواز زه خوښوم، دا اواز دا اواز. سلامونه او نیکې هیلې مې قبولې. دلته تاسو مختلف اوازونه چې دی خوښولی شئ. مختلف اوازونه، د جینۍ اواز، د واړه ماشوم اواز، د زاړه سړي اواز، د مثلا منځني ځوان اواز، د بوډۍ ښځې اواز، یا د ځوانې پیغلې نجلۍ اواز. نو د هغه ټول اپشنان په دې کې شته دی، تاسو یې نمبر په نمبر کتلی شئ. نو زه ویډیو نه اوږدوم، تاسو به یې پخپله وګورئ. اوس دلته ما چې دی تیار ثبت کړی، تاسو به ثبت وکړئ. دلته دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ، دلته ثبت کیږي. چې کله مو دلته ثبت وکړو، دلته ما تیار ثبت کړی دی، تاسو دا وینئ. بیا به راشئ ایډیټ پیک. ایډیټ پیک دا اپشن دی، ګوره ایډیټ پیک دا اپشن دی، په دې باندې کلیک وکړئ. لږ صبر به ورته وکړئ. دا د دوستانو هغه تصویر یې راواخیست. دلته به ګیلري ته تاسو راشئ، دغه ګیلري اپشن دی، په دلته به کلیک وکړئ. ګیلري نه زه فیسبوک نه یو تصویر راخلم، راځم د اصغر افغان صاحب تصویر راخلم. دغه دی د اصغر افغان تصویر یې راواخیست. ګوره ما چې کومې خبرې ثبت کړي دي هغه اوس په دې تصویر باندې کوم. سلامونه او نیکې هیلې مې قبولې کړئ ګرانو دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. دا و ماشوم په اواز کې چې ما بل تصویر راخله ګیلرۍ نه، ډېر زیات تصویرونه چا تصویر راواخلم دوستانو. تاسو ته به زه د ایمل شیرزاد صاحب تصویر راخلم. دغه دی، دا ان شو، دا وګوره. سلامونه او نیکې هیلې مې قبولې کړئ ګرانو دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. دا هم دوستانو مونږ پر یو تصویر باندې خبرې وکړې. نو نور زیات ډېر جالبه ویډیوګانې زه تاسو ته جوړوم، هر وخت به له دې نه ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسو ته جوړوم. خو نو په ډېر درنښت باندې هیله کوم، ډېره زیاته هیله کوم زموږ یوټیوب چینل افغان نه بلکې معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره همدا اوس ضرور سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ. خو دلته یو سیو بټن، مثلا دا چېرته سیو کړم، دغه سیو بټن ده، دا وینئ تاسو، دا به سیو کړئ. سیو ده دلته، دا به سیو کړئ. دې ته به لږ صبر وکړئ. دا دی دوستانو سلو کې شوه، نو دا به اوس ما سره ثبت شي. دا دوستانو ویډیو ما سره ثبت شو. نو ګیلرۍ نه تاسو کولی شئ چې ویډیو وګورئ. خو زیات دوستان پوښتنه کوي چې لاټین په چوکۍ ناست وي په بل څه، نو دومره ویډیو بس دی. لاټین چې په چوکۍ ناست وي بل هغه به تاسو ته زه په کینګ ماسټر کې کوم، او بله ویډیو به انشاءالله تاسو ته سبا چمتو کړم.